اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې ملک غني ټوپکیانو ته خبر ورکړ چې بیرته کنډو کلي ته راشي، خو سکندر ورته د نه ځواب ورکړ. اوس به دا واورو چې د زړور خان ناروغي په کوم حالت کې ده. د سلګۍ پلاره تا څنګه ځان داسې غلی نیولی دی؟ زړور خان ته به ټلیفون کله کې؟ سنګینې ټلیفون ورته کومه، ته اندېښنه مه کوه. اندېښنه به ولې نه کومه؟ هله زر کوه ټلیفون ورته وکړه چې یو څو خبرې ورسره وکړم. سمه ده، ته صبر چې هغه لمبرې راواړومه، خدای وکړي چې ټلیفون یې ورسره پرېښی. دغه دی د سلګۍ پلاره د ټلیفون غږ اوچت پرېږده. ښه پرېښی مې دی. زنګ خو ورځي له خیره. د کرونا د مخنیوي لپاره مو لاسونه څو ځلې په اوبو او صابون د 60 ثانیو لپاره ومینځئ. د هغو خلکو سره له نږدې تماس څخه چې والګی لري ځان وساتئ. له لاس ورکولو، ښکلولو او روغبړ څخه ډډه وکړئ. د ګڼې ګوڼې ځایونو ته مه ورځئ. لیمو، نارنج. پلاره سلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. څنګه یې زویه؟ زړور خانه زویه، د غږ نه دې قربان شمه. څنګه یې د خیر سره اوس؟ وای مورې ښه نه یم. ساه مې بیخي بندېږي. ساه نشم اخیستی. دوا راته ډېره کوئ. زویه مونږ خو درته دعا کوو، خدای دې بېدرده که. پلار ته خو دې ویمه چې راځه ورته لاړ شو، خدای را سره نه مني. مورې تاسو مه راځئ. ماته بخښنه کوئ. لا اله الا الله محمد. زړور خانه زویه، زړور خانه زویه، وای خدایا خواب مې لکه چې رښتیا شو. وای خلکو غرقه شومه، د زوی له خلاصه شومه. سنګینې لږ صبر وکړه، صبر. تا ویمه و سنګینې. تازه ګله زویه، تا ته ویمه. څه وی ترورې؟ زویه لږ نږدې راشه، د جعفر مور یم. ما وپېژندلې. خیر خو دی که نه؟ او خیر دی. خبره شومه چې شورا د کرونا په وجه غریبو خلکو سره مرسته کوي. دا خبره رښتیا ده؟ و ترورې رښتیا ده. او زه م اوس په همدې خاطر ګرځېږم چې د اړمنو خلکو نومونه ولیکم. چې د اړمنو خلکو نومونه لیکي، نو زموږ د کور نه ولې داسې تېر شوي؟ ښه پوهېږي چې زه کونډه یم، مستحقه یم. د جعفر پلار چې ژوندی و نو خلکو به هم خیر خاطر کوو، خو چې هغه مړ شوی نو په موږ ډېرې بدې ورځې راغلي دي. خیر دی زویه، بلا دې واخلم، زما نوم پکې ولیکه. په سرتورې به درته دعاګانې وکړم، په سرتورې. زموږ ګزاره ډېره خرابه ده. ترورې دا ته څه وې؟ جعفر خو کار کوي، خو هغه دومره ګټي چې زموږ په هماغه وخت کې ګزاره وشي، او چې کومې پاتې شي نو هغه قرضدارانو ته ورکم. موږ بېرته بیا په سپین ډاک پاتې شو. هله زویه دا نوم مې ولیکه. سمه ده. دا دی نوم مې ستا ولیکه، نور وایه. زویه بلا دې واخلمه، هغه زوم مې دی که نه، په خپه باندې غریب معذوره دی. د هغه نوم هم در سره ولیکه، عبدالرحیم یادوم درته.
ترورې د هغوی شکر دی ګزاره جوړه ده او بیا د وحدت کلي خپل لیست هم جوړیږي. اوس لپاره ما ته یوازې د کنډو کلي مسؤلیت را تر غاړې دی. خدای دې وکړي چې موږ ټولو ته رسیدګي وکولی شو او په رښتینې اړمنو خلکو ته مرسته ورکو. ملک صاحب تاسو وکړه د خیر سره د جابر خان سره د خبرې وشوي؟ نه مطلب شاه د جابر خان سره خبرې ونه شوې. ولې تا خو ویل چې زه ورته زنګ وام. ملک صاحب بلا دې واخلم دا خبره دومره مه ځنډوه. وایم تر څو چې غر د مینون نه پاکېږي باید تر هغې موږ د ساتنې څه غم وکړو او د کار کولو هم. مطلب شاه غم یې کوو او ما جابر ته زنګ هم ووهو خو هغه را سره خبرې ونه کړې. خبرې را سره سکندر وکړې. څه شی سکندر؟ سکندر خو کله د جابر ټلیفون نه اوچتی او نه جابر چاته ټلیفون پرېږدي. بس چې هر څه دي خو اوس یې ټلیفون د سکندر سره و او سکندر راته وویلې چې موږ نشو درتلی موږ بل چېرته مصروف یو. هی هی ملک صاحب هماغه زما خبره شوه که نه. ما خو درته ویل که نه چې دا خلک دلته نه راځي ځکه چې دلته پې ډېرې لږې تندې تېرې شوې ښه خاطره نه لري. ملک صاحب اوس به څه کوو؟ هغه دی نن سبا کې به غر د مینون نه پاک شي خو موږ ته به هېڅ ګټه نه. مطلب شاه خدای به خیر کړي خو ما په یو بلې لارې فکر کړی دی. په کومې لارې ملک صاحب؟ په دې باندې چې دا د مین پاکانو مشر هم پیسه دوست دی. ما ویل چې د سره به غوږ وجنګوم کومې پیسې چې جابر خان رانه وړلې هغه به دوی ته ورکو او د جابر خان د کار به د دوی نه واخلو. خبره خو دې یو څه سمه ده ملک صاحب. څه نه ټوله سمه ده ټوله. بس همدغه لاره موږ سره پاتې ده. ټوله سمه ده خو چې هغه د مین پاکانو مشر یې ومني. هغه به یې مني خو ته هم لږ ځان وښوروه. تا ویل چې زه په کلي کې طرفداران پیدا کوم د هغې دې څه وکړه. بېغمه اوسه ملک صاحب فکر مې پې کړی دی او خلک مې په نښه کړي دي چې موږ د چا د مجبوریت نه ګټه واخلو. بس اوس یوازې زما ورتګ پکار دی زما ورتګ او د خیر سره کار شروع کېدل. بس سمه ده چې هغه زما تلیفون څه شو چې زه د مین پاکانو د مشر سره خبرې وکړم. ملک صاحب دغه دی په بالغ دی واخله خبره ورسره وکړه چې څه وایي. یو خبره درته وکړم خفه کېږي خو نه؟ وا سلګۍ ولې به خفه کېږم؟ نه زه ستا په کومې خبرې خفه شویم؟ ته نه یې خفه شوی خو دا خبره ستا د مور په هکله ده. د مور په هکله مې؟ جنګ موږ خو به یې نه یې کړی در سره؟ جنګ یې نه دی کړی خو داسې کار یې کړی چې زور باندې ډېره خفه شوې یم. نو آخر څه یې کړي دي؟ د اړمنو خلکو په لیست کې نوم ولیکه تر څو شورا ورته مرسته ورکړي. ښه وا نو تا ولې پرېښوده؟ موږ خو حقدار نه یو که نه؟ سلګۍ زما په دې هکله اوس تا نه ګیله کېږي تا نه؟ زه ملامته نه یم ما به څه کړي وو کوڅې ته وتلې وه او تازه ګل مولوي صاحب ته یې عذر کړی و نو ما ویل که زه اوس کوڅې ته پسې وځم ډېره بده ده. نو بیا مې ویلې چې زه به دا خبره تا سره شریکه کړم چې موږ خو د مرستې حقدار نه یو نو بیا ولې پردی حق وخورو. آفرین آفرین بس دغه شان ته نوره بېغمه شه. زه ورځم او شورا ته ویم چې زما د مور نوم لرې کړي. او ورشه خو ګوره چې مور دې خبره نشي چې دا خبره تا ته ما کړې. ای سلګۍ بېغمه اوسه او که خبر هم شي نو زه ورته وایم چې موږ حقدار نه یو او اړمن خو هغه چا ته وي چې بېګا ته یې نه لري. ملک صاحب خیر خو ټلیفون دې وکړو چې ډېرې ته لږ راشه څه کار در سره لرم. و انجینر صاحب لږ کار مې د سره و که رښتیا درته ووایم زه خپله درتلم خو بس دا ده چې هلته تا سره نور خلک وي بیا د خلکو مخکې زموږ خبرې نه شوې کېدی. ښه
کومه د راز خبره ده؟ د راز او هم د ګټې چې هم پکې ستا ګټه ده او هم زما. ښه نو بیا وایه که نه ملک صاحب چې دا د ګټې کومه خبره ده؟ خبره دا ده چې د مینونو د ویستلو خو تا ته معلومات دی چې زه ولې دا کار کوم. او د غره له خاطره. آفرین پاپیر دی رحمت شاه. خو انجینر صاحب دا غر اوس ساتنه هم غواړي. پخوا دلته ما سره وسلوالو خو هغوی اوس نشم راوستی ځکه چې کلیوالو راته 2 سترګې څلور کړي دي نو ستونزه راته پیدا کوي. نو ما ویل که په دې هکله ته راسره مرسته وکړي په پیسو به دې موړ کړم په پیسو. ملک صاحب خبره د پیسو ده ښه ده خو زه تا سره څنګه مرسته وکړم په دې مې پوه که. زوروره ته باید په خپله پوه شې. هوښیار سړی خلک در سره دي خلک د همدوی نه به د وسلوالو کار واخلو. بس په غره کې چې څه راوځي نیمې ستا نیمې زما. بخښنه غواړم ملک صاحب هر څه کولی شم خو د غره ساتنه به ونه شم کړې ځکه چې یو خو زه دلته د موسسې په نوم راغلی یم. که په غره کې پاتې شم نو خلک به وایي چې دلته دوی څه کوي رسوا کېږو او بیا هم که زه تا سره پاتې شم د غره خزانې به راوباسي څوک. ستا خلک ستا کسان کار به پکې کوي. کار به وکړي ملک صاحب خو دا د هغوی مسلک نه دی چې د غره نه خزانې راوباسي. زما کسان د ځمکې نه مین رایستی شي دا یې مسلک دی خو د خزانو په رایستلو باندې نه پوهېږي. په زیاده دې چې ګټه درته راواړئ تاوان به کوو. بس له مانه تېر شه چېرته کوم بل څوک وګوره او دا کار پې وکړه. مورې تا خو د کورونا ناروغۍ تېره کړې ده ته ولې داسې په کورونو باندې ګرځې؟ یو څه وخت صبر وکړه بیا به له خیره سره ځم ډاډه درځم ته به هم راځې. هی هر یو د خپل زړه خبره کوي زما د زړه نه څوک هم خبر نه دي. سلګۍ لورې غمونو را په مخه کړې ما غمونو د زړور خان غم دی را سره. مورې الله به خیر کړي هغه خو اوس په روغتون کې دی که خدای کول روغ به شي له خیره سره. هی سلګۍ کاش چې داسې وې. د زړور خان حالات خو ورځ تر بلې بدترېږي. دا ته څه وایې وه مورې ولې دا ته څنګه خبرې کوې؟ خدای دې په زړور لاله هېڅ هم نه کوي. سلګۍ لورې خبره نه یې که نه موږ ورسره په تلیفون خبرې کولې حال ډېر خراب و په سختۍ 2-3 خبرې وکړې نور اواز بند شو. پلار ته مې ستا وویل چې ور به شو هغه یې نه مني نو راغلم تا پسې چې خیر دی دا پلار دې رضا که ستا خبره خو منې که نه موږ به د زړور پوښتنې ته ورشو. مورې زموږ ورتګ ورته ښه نه دی که نه تا ته ما هغه ورځ هم ویلي و چې د کورونا ناروغ ته څوک نږدې نه ورپرېږدي. بس کوه همدا خبرې دا خو به نه کوئ په حقیقت کې ستا او ستا د پلار زړور خان سره جوړه نه ده نفرت دې کوئ نفرت. مورې الله دې نه کړي زه به ولې تې نفرت کومه چې ما تې نفرت کوو نو د هغه د کارونو نه مې کوو نو اوس چې ښه سړی شوی دی راباندې ګران دی یوازې په ما نه په پلار مې په جعفر په ټولو ګران شوی دی. خو افسوس چې زړور لالا مې لږ احتیاط کړی وی نو دا ورځ به موږ نه لیدله. خو اوس دې پلار ته ویاو که نه؟ مورې ورتګ کومه فایده نه لري بس ښه خبره همدا ده چې په کورونو کې ورته دعا وکړو. دا پولی ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ 02033301550 020 شپږ شپېته 30 30 55.